کش دا چیرې بیا دا لاله یې دا لام شو ورته ووایه دا چیرې بیا لاله یې هغه هله نه راسره ځي ځه خدای دې خوار نه کړي اوس به نو ښه راسره ولاړه سي راځه عبدالرحمن خدای راوله جوړ په خیر څنګه ښه جوړې بیداره یې څه کوې عبدالرحمانه زه خو ولا ځم ګنج له نه دی سړی یو پسه وبزه به خامخا راولې پیسې مې راخیستې دي خامخا یو بزه او پسه راولمه انشاءالله ورسره وایه انشاءالله بیا څه شي کوي وروره زه دسې ولاړم خامخا یو بزه او پسه راولم سمه ده السلام علیکم حاجي صاحب څنګه ښه جوړې په خیر یې بیداره ولا د دا ګرده ګنجه سره تېر شولم ډېر ستړی یم شولم اخر مې ته ولیدې چې د حاجي صاحب دا بزه راوستلې ده یوازې ورته ولاړ دی خواره کوي سړی سوی بم یې سړی دا بزه به چې رانیسي نه دی چې دې خوا ته راتېره کړه چې دا په څو دې بیه کړې ده حاجي صاحب په څو دې بیه کړې ده حاجي صاحب په 14,000 په 14,000 مه کوه حاجي صاحب ډېره خواره ده څه ښه کې وکړه ستا لپاره یې په 14,000 په 14,000 څه ښه لا کې وکړه حاجي صاحب په خدای دا ستا لپاره په 12,000 په 12,000 بس صحیح دی ټیک دی 12,000 روپۍ به اوس زه درکړم تا واورېده 12,000 دا په جیب رسولي اوس زه ولاړ شم چیرې دی یار ما پیسې راکړه خو ځای مې در باندې خرڅ یا حاجي صاحب نو خدایه تر ته ګوره انشاءالله جیب یې راسوغلی دی انشاءالله پیسې ګرځې راسه کښلي دي انشاءالله در مخه ویل کېږي در شا نه ویل کېږي سمه ده حاجي صاحب زه به انشاءالله بیا در مخه وایم انشاءالله سمه ده اوس نو زه به ولاړ شم ولاړ شم ځای شو ولاړ دا ولاړ بلاګې ما اکثر څنګه شو ځای دا ومیاشت کوي چې کنګ لګې راولم نه خرڅېږي السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم سلام ستړی مه سې څنګه یې ښه یې جوړې په خیر یې شکر دی خیر ته ښه یې دا دې په څو بیه کړې ده دا په 2.5 لاک روپۍ دا بزم بیه کړې ده او وایي څه به کوې دا خو زموږ دپاره نه ده دغه دا وروره دا اوس پسونو بزې د مسکینانو د وس کار نه دی دا به وروره اوس یا وزیر اعلی لالیي یا ولسمشر لالیي نه دی دا اوس زموږ ستوی د وس کار نه دی د مسکینانو د وس کار نه دی یو ارزانه شی را پیدا کړه یو 10,000 والا 10,000 والا مې داسې د مسکینانو دپاره مې یو څه شیان راوړي وه نور بېرته خلاص به یو دانه ولا راځه هغه به درکړم ستا دپاره صحیح دي وروره مسکین سړی اختری دې کېږي راځه زه دې ورولم واورېده هغه پخوا زمانې وې چې مسکین سړي به بزه او پسه لالاوی نه اوس د مسکینانو دپاره دا شی کفایت کوي دا یو ډېر ښه شی ساتلی دی دا ته ورته وګوره څه ښامار شی دی نه دی دا خو چرګ دی نو خو مسکینان به اوس چرګان حلالوي وروره دا کم دی چرګ دی نه دی دا به اوس یوس یې 20,000 روپۍ به ټیک راکړې سمه ده دا ستا دپاره کفایت کوي بزه او پسه اوس د مسکین سړي د وس کار نه دی چې مسکین سړی به بزه او پسه حلالوي د مسکینانو دپاره اوس دا نامي شی دی سمه ده راکړه 20,000 روپۍ دا تور څه د ښامار ټاکلی دی هغه 100 روپۍ درته ایله شوې دا پرت دی راکړه واخه سم وده داسې ونیسه دا د اختر د سهاره پرې نازوه سمه ده خو خوشحاله خو یې بس ټیک دی ورسه هلک درځه راکېږه بېرته